آیا رښتیا هم شیخ هیبت الله سره مولانا فضل الرحمن لیدلي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د راپورونو له مخې د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د اسلامي امارت له مشر شیخ هیبت الله اخندزاده سره لیدلي دي. د پاکستان جیو تلویزیون د مرغومي په شلمه خبر ورکړی چې دا لیدنه په کندهار کې شوې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بلخوا یوې باوري سرچینې ټولو نیوز ته هم دغه لیدنه تایید کړې او ویلي دي چې دغه لیدنه پرون چهارشنبې په کندهار کې یوازې د مولانا فضل الرحمن او د اسلامي امارت د مشر ترمنځ 2 په 2 شوې ده، خو د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.